أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوما بایولوژي نن ټاپک زما د سونو ریسپټرز یا آډیو ریسپټر سونو ریسپټر یا آډیو ریسپټر مطلب دا دی زمونږه غوږونه خدای پاک موږ له دوه غوږونه راکړلي نو بیولوژي ژبه کې موږ دې ته سونو ریسپټر وایو یا د آډیو ریسپټر وایو نو په دې ټاپک کې د غوږونو په باره کې خبرې وکوم خو تفصیل باندې دا هم د کلاس 10 د بیولوژي ټاپک ته تاسو به ځان پوه کړئ نو تفصیل درازمه تفصیل کې دا دی چې sound waves are received by sonoreceptor or audio receptors د بهر نه چې کوم اوازونه راځي هر قسم اوازونه چې دي هغه موږ اورو نه موږ په خپل غوږونو باندې اورو دغه غوږونو د sonoreceptors وایي یا د audio receptor وایي it means a pair of ears د دې مطلب دا دی د غوږونه کوم چې الله پاک موږ لپاره راکړلي Human ear can be divided into external ear, middle ear, inner ear. د انسان غوږونه چې دي دا مونږه درې ځای تقسیمو داسې تقسیمو چې یو external ear دی کوم بهرنی غوږ چې دی بیا د middle ear کوم د دې بهر نه چې دننه سملس کوم حصه شروع کېږي نه هغې ته middle ear وایو او د ټولو د غوږ کومه غرنۍ حصه چې ده هغې ته مونږ inner ear وایو نو اوس دا درې وړه تفصیل باندې ویم اولنی به تېره والم external ear چې external ear چې دی هغه څه ته وایي consist of external cartilaginous structure called pinna or ear flap زموږ دا غوږ چې دی د دې نه لاندې کومه حصه چې ځانګي دې ته ویلی کېږي پاینا یا ورته ویلی کېږي ear flap او دا چې دی د کرچي نه جوړ دی collect sound waves د external ear کار دا دی چې دا د بهر نه اواز ریسیو کوي sound travels through auditory canal او بیا دننه د غوږ ته چې کومه لار تلله د غوږ د سورې چې کوم یو دی نو دې د ایر کینال وایي دغه ساوند چې دی دا په دغه کې لاړ شي بیا میډل ایر شروع شي نو میډل ایر کې څه دي consist of 3 small bones په میډل ایر کې درې واړه هډوکي دي پکې اولنی هډوکی دی میلیس هیمر شیپ د سټکی په شاني بل انکس انویل شیپډ او دا غینه علاوه انویل شیپ چې دی تبرګې شانتي او سټیپس چې نو دا سټیرف نو دا د ټول نوړو کې هډوکی چې دی سټیپس نو باندې کې دا درې هډوکي دیز بونز اور سمالست بونز اف باډي دا زموږ د جسم د ټول نه واړه هډوکي دي بیا د انټرنل ایر کنسیسټ اف کوکلیا ویسټیبیول اینڈ سیمی سرکولر کینال کوکلیا ویسټیبیول اینڈ سیمی سرکولر کینال چې دی نو دا د غوږ د دننه کومه حصه چې نو په دې کې پایپ شان دي هغه درې ځای چې دی هغه راغونډ شوی یو ځای داسې چې هغه ډېر راغونډ شوی نه هغې ته موږ کاکلیا وایو بل چې دی ویسټیبیول هغه لږ اوږه دي او بیا زموږ سره سیمی سرکولر کینال نو سیمی سرکولر کینال دا هم راغونډ شوی خو دا د کاکلیا په شان چې دی نه په دې پکچر کې چې دی تاسو سیکئ د دې نه علاوه بله پکې دا خبره ده چې میکانیزم اف آډیو ریسپټر کله چې اواز غوږ ته راشي نو څه کېږي ساوند ویوز آر کلیکټډ بای ایکسټرنل ایرز کم اوازونه چې دي نه دا په کوم طرف راځي نو دا زموږ په غوږ باندې راځي وایبریشن پروډیوس ان ایئر ډرم اول به سره دا چل وشي زموږ په غوږ کې چې د غوږ کوم پرده ده پکې وایبریشن پیدا شي سټرایکس د میلیس دا وایبریشن چې کله پیدا شي نه دا اولنی هډوکي ته لاړ شي کوم چې په میډل ایر کې موجود دی هغې ته ویلی کېږي میلیس د هغې نه بعد چې دی دا انکس هډوکي ته لاړ شي او د انکس هډوکي نه بعد دا لاړ شي دین سټیپس کوم هډوکی چې هغې ته لاړ شي نو اول په سر د غوږ پرده ده بیا ورپسې د درې هډوکي دي کوم چې د middle ear حصې دي the steps no steps is attached with cochlea and transmit its vibration to the liquid filled in it was cochlea چې ماته واستوي دا غوږ کې داسې یو ځای چې دا تاو شوی راتاو شوی یو پایپ شان دي او په دې کې دننه فلویډ اوبئ نو دا سټیپس دا کار وکړي کوم وایبریشن کوم اواز چې راغلی د وایبریشن په شکل دغه اواز چې دی دا چا له ورکړي دا د کاکلیا له ورکړي it converts energy into electrical signal which is transmitted to brain د کاکلیا دا چل وکړي چې دا ساوند چې د اصل کې انرژي ده دغه اواز بدل کې الکتریکل سیګنل د سیګنل شکل ته او دغه سیګنل شکل چې دا چرته لاړ شي برین ته چې کله دماغ ته لاړ شي نو human ear can generally hear with frequency between 20 hertz to 20,000 hertz کا आवाज परस का د 20 hertz په frequency کې او د 20,000 hertz په frequency کې نو برین چې دی هغه ډیسیژن کوي چې آیا دا د کم سیز आवाज دی نو دا غیر علاوه ear keep our balance it is not only a hearing organ وس وخت چې دی نو دا زموږ بیلنس زموږ د باډي بیلنس چې دی موږ چې څنګه ودرېږو موږ څنګه ګرځو نو زموږ په کاکلیا کې چې کوم فلویډ دی نو زموږ بیلنس چې دی د وجې نه دی نو وخت چې دا یوازې د اورېدو لپاره نه دی دا زموږ د جسم بیلنس چې دی هغه مینټین ساتي نو زه امید کوم په دې ټایپ کې تاسو پوه شوي که پوه شوي لایک کړئ شیر کړئ کمنټ به ضرور کړئ او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو الله پامان